سلامونه ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندوره په زړه پورې مهمې او منمتوي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک صفحې یا د فیسبوک پیج د جوړولو مکمله طریقه وښیم چې څنګه موږ او تاسو فیسبوک پیج جوړولی شو او څنګه یې سیټینګ ترسره کولی شو. نو انشاءالله دې ویډیو کې به زه دغه مکمل پروسس تاسو ته ښیم. خو ملګري، یوه بله مهمه او ضروري خبره دا ده چې د ویډیو د سټارټ څخه مخکې هغه دا خبره ده چې ملګرو، موږ او تاسې اکثریت ځایونو کې خصوصا په فیسبوک او سوشل میډیا او که نورو ځایونو کې موږ او تاسې اوس مهال تاسو به لیدلي وي چې اکثریت ورونو لپاره د فیسبوک منیټایز برخه شوې ده او دوی غواړي چې د خپل فیسبوک پاڼې څخه پیسې وګټي. نو تاسو سره حتما انشاءالله دغه تشویش پیدا کېږي چې موږ یې څنګه له فیسبوک څخه وګټو. نو انشاءالله دغه طریقه مکمله تاسو ته ښیم چې څنګه موږ او تاسو یوه رسمي پیج جوړولی شو او څنګه یې پیسو ته برابرولی شو. نو انشاءالله دغه مکمله پروسس په همدې ویډیو کې تاسو ته ښیم. په ویډیو باندې فایل کوم، خو مخکې ملګرو له دې څخه چې په ویډیو باندې فایل وکړم، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکان در سره کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسیږي. او که ویډیو مو خوښه شوه لازم یو لایک در سره ورکړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوم. ښه ملګرو، دې لپاره زه پورته تاسو ته فیسبوک را خلاصوم او دغه طریقه د فیسبوک پر صفحه باندې تاسو ته ښیم. دوستانو، د دې لپاره به تاسو د فیسبوک صفحې د جوړولو لپاره پورته 3 ډاټس تاسو ته ښکاري، همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دې نه مو ملګرو هر کله چې کلیک واخیست، د دې لپاره به تاسو لاندې پیجز لیکلی دی، همدې نه به کلیک واخلئ. دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري چې دغه برخه موږ ته راغله. دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري ما پیجز یو منیج. ما مخکې دوستانو په دې برخه کې 4 فیسبوک صفحې جوړه کړې دي، خو اوس تاسو غواړم چې نوې صفحه جوړه کړم. د نوې صفحې د جوړولو لپاره ملګرو تاسو ته پورته کریټ آپشن ښکاري، همدې نه به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، اوس دلته پیج نیم، تاسو ملګرو دلته پیج نیم که هغه نوم ورکړئ کوم ډول نشرات چې تاسو غواړئ. مثلا تاسو د کمپیوټر په برخه کې وي، تاسو د ټکنالوژي، تاسو تعلیمي برخه کې وي، تاسو همدا ډول په تجارتي برخه کې وي او همداشان تاسو چې په کومه برخه کې مهارت لرئ، کومه برخه کې تاسو وړتیا لرئ، هغه نوم به دلته انتخاب کړئ. یعنې نوم او نشرات باید دواړه یو بل سره مطابقت ولري، یعنې یو شان وي نږدې. دوستانو، زه غواړم چې د خپل د فیسبوک صفحې لپاره یو نوم انتخاب کړم. زه ورته لیکم کمپیوټر لرنینګ. دوستانو، زه غواړم چې د کمپیوټر په باره کې یا د کمپیوټر د زده کړې په اړه له همدې فیسبوک پیج څخه نشرات ترسره کړم. د دې لپاره ملګرو تاسو نوم ولیکئ، یو خوندور نوم چې تاسو کوم ډول نشرات خوښوئ هغه نوم به ولیکئ او له هغې وروسته لاندې په نیکسټ بټن ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دلته ولیکئ اټس لوک لایک یو الریډي نیم پیج نیم اټ کمپیوټر لرنینګ. دوستانو، ما دغه فیسبوک صفحه چې ده ما مخکې به صفحه په همدې برخه کې جوړه کړې ده. اوس غواړم چې یوه بل ډول صفحه جوړه کړم. زه بلته ټکنالوژي ورته ولیکم، ټکنالوژي انفارمیشن. دوستانو، ما ټکنالوژي انفارمیشن یعنې د ټکنالوژي په اړه معلومات همدغه به ورته ولیکل او لاندې نیکسټ بټن ورته کلیک واخلم. دوستانو، که تاسو نوم یې نه اخیسته، یعنې تاسو نوم حتما نه اخلي، ما خو د کمپیوټر لرنینګ په باره کې مخکې به پیج جوړ کړی دی. دوستانو، دلته تاسو ته لیکلی دي سرچ فار کټګوریز، یعنې تاسو به یو 2 3 کټګورۍ انتخاب کړئ تر څو تاسو په کومه برخه کې یا کومه برخه کې تاسو نشرات ترسره کوئ. یعنې دوستانو، زه به ورته ولیکم کمپیوټر سټور، همدغه به انتخاب کوم. او بل چې دی ټکنالوژي انفارمیشن ټکنالوژي کمپنی، او بل چې دی ټیکنیکل، یعنې همدغه برخه کې زه غواړم چې معلومات وړاندې کړم، یعنې کمپیوټر ټریننګ سکول. دوستانو، دلته به تاسو 2 3 کټګورۍ انتخاب کړئ، یعنې 3 4 هشټګ به تاسو ولګوئ چې تاسو په کومه برخه کې نشرات ترسره کوئ. دوستانو، دغه به تاسو د فیسبوک صفحې سره یا فیسبوک له نوم سره یو شان انتخاب کوئ. دوستانو، دا مو هر کله چې انتخاب کړل له هغې وروسته لاندې په کریټ آپشن ورته کلیک واخلئ. دوستانو، لږ صبر کوئ چې دلته موږ ته بله انټرفیس راشي تر څو موږ سیټینګ ترسره کړو. دوستانو، دلته چې موږ د نام یا د پیج د نوم کومه برخه چې وه هغه مې بشپړه کړله، یعنې اوس موږ ته جنرال معلومات راځي. دوستانو، په بیو کې به زه یوه بیو ورته انتخاب کړم تر څو زه غواړم چې دې صفحه کې یوه بیو هم واچوم.
ښه ملګرو دلته تاسو ته ښکاري چې ما دغه جنرال برخه کې به یو ولیکله تاسو ته ښکاري چې دلته ما ولیکل دلته تاسو کولی شئ چې د کمپیوټر او ټکنالوژۍ اړوند معلومات ترلاسه کړئ یعنې دوستانو تاسو به د خپل فیسبوک له نوم یا صفحې له نوم سره دغه بایو هم یو ډول جوړوئ تر څو خلک ستاسو کسان یا لیدونکي تاسو صفحې ته زیات راشي تر څو ستاسو کنټینټ ستاسو کوم ویډیوګانې پوسټونه چې وي باید د ټول یو بل سره سمون ولري دوستانو ویب سایټ برخه کې لاندې به تاسو راشي کانټاکټ ویب سایټ دوستانو زه رسمي ویب سایټ تر اوسه پورې نه لرم زه به د ویب سایټ په برخه کې د خپل یوټیوب چینل لینک واچوم زه هغه لینک ورته رااخلم ښه ملګرو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې ما د ویب سایټ پر ځای د یوټیوب چینل د یوې ویډیو لینک واچولو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې د زموږ یوټیوب چینل لینک چې شه د هم سم شو یعنې شین ټک مار یې راکړلو په دې معنی چې د زموږ لینک چې شو د دوی څخه قبول شه د دوی لخوا دوستانو ایمیل برخه کې به تاسو ورته یو ایمیل وټاکئ زه ورته یو ایمیل لیکم تر هغه ویډیو سکیپ کړم ښه دوستانو دلته ما ایمیل ولیکله دلته ماته شین ټک ما راکړلو دا هم صحیح شو پون برخه کې به دوستانو زه یو د موبایل نمبر ورکړم دلته به ملګرو تاسو په نمبر کې چې دی د افغانستان په نمبرو کې یعنې دلته به تاسو صفر نه ورکوئ که صفر تاسو ورکړل دلته تاسو ته غلطي درکوي دوستانو ما صفر ورکړلو لومړي سر کې ماته غلطي راکړله نو تاسو به د افغانستان کوم کوډ چې دی پلس 93 او صفر به د نمبر څخه ختم کړئ نور به تاسو نمبر ورکړئ د موبایل زه دوستانو د موبایل نمبر ورکوم تر هغې به ویډیو ودروم په همدې خاطر چې ویډیو اوږده نه شي ښه ملګرو اوس دلته تاسو ته ښکاري چې دغه زما موبایل نمبر ورکړل پلس 93 او د نور ټول نمبر ورکړلو نو دوستانو دلته به یوازې تاسو په نمبر کې لومړی سټارټ کې چې دی صفر بار څخه ختم کړئ نور تاسو نمبر قبلوي نو ملګرو له هغې وروسته ډیره مهمه او ضروري خبره چې ده په منټایزیشن لپاره هغه د لوکیشن په برخه کې موږ او تاسې باید داسې هیواد انتخاب کړو کوم ملګري چې غواړي له فیسبوک څخه په حقیقي ډول پیسې وګټي نو هغوی ورونو لپاره د لوکیشن په برخه کې یا همدغه برخه کې ادرس سیټي زیپ کوډ دغه برخه کې به ملګرو تاسو یو خارجي هیواد وټاکئ هغه هیواد چې په هغه کې د فیسبوک منټایز ان وي نو په الحال خو په افغانستان کې منټایز کار نه کوي د فیسبوک او تاسو مثلا بل هیواد وټاکئ لکه یونایټډ سټیټ یونایټډ کینګډم او همدا ډول جرمني او داسې کینیډین داسې نور بېلابېل هیوادونه شته اروپایي هیوادونه همدا شته ایشیایي هیوادونه کې بعضې اسیایي هیوادونه کې هم دغه هیوادونه شته چې منټایز ان وي نو ملګرو که تاسو غواړئ چې د فیسبوک څخه پیسې وګټئ دلته په ادرس کې به تاسو یو هغه ادرس ورکړئ کوم ځای کې چې تاسو ملګری وي انډیوال وي که تاسو په خارج د افغانستان کې وئ نو که غواړئ چې فیسبوک څخه پیسې وګټئ په خارج کې کوم ملګری تاسو لرئ هغه ځای به تاسو ورکړئ په همدې خاطر چې تاسو له فیسبوک څخه پیسې ګټئ نو دوستانو زه خو یوازې تاسو ته طریقه ښیم دلته په ادرس کې به تاسو یو خارجي هیواد انتخاب کړئ د منټایز لپاره نو زه ورته انتخابوم چې خوست افغانستان بیا ملګرو دا چې په افغانستان کې منټایز کار نه کوي زه خو یوازې تاسو ته د فیسبوک پیج د جوړولو طریقه ښیم نور به تاسو که تاسو غواړئ چې فیسبوک څخه پیسې وګټئ نو دلته د اډرس برخه کې به تاسو ورته یو خارجي هیواد وټاکئ او دلته په سیټي کې به ملګرو تاسو هغه ښار وټاکئ کوم ښار کې یا کوم هیواد کې چې تاسو ملګری یا انډیوال یا دوست لرئ هغه ښار به دلته وټاکئ نو په خارجي هیوادونو کې تاسو ته دغه طریقه ښایم نو زه خو په الحال په افغانستان کې یم او دلته به ولیکم خوست افغانستان دا مو ملګرو چې هر کله ولیکل او دغه به دلته تاسو ته راشي دوستانو بله خبره دا چې د منټایز لپاره نو که تاسو په خارجي هیوادونو کې زیپ کوډ یا پوسټل کوډ ورکوئ نو دلته به د هغې ښار پوسټل کوډ ورکړئ کوم ښار کې یا کوم ځای کې چې تاسو ملګری وي هغه کوډ به تاسو له ګوګل څخه راواخلئ ما خو د افغانستان خصوصا د خوست زیپ کوډ چې دی د خوست ښار هغه ما په یاد دی 2501 همدغه یې زیپ کوډ دی ملګرو تاسو به دلته فیسبوک په نړیواله هیوادونو کې چې یا په خارجي هیوادونو کې دلته به د هغه مربوطه هیواد ښار زیپ کوډ یا پوسټل کوډ به تاسو ورکړئ نو ملګرو دلته د اورس برخه راځي
په همدې برخه کې. یعنې ملګرو تاسو په ورځ کې باید په کومه برخه کې زیات فعالیت په فیسبوک صفحه کې ترسره کړئ. دلته لومړي ځای کې تاسو ملګري لیکلی دي 3 کټګوریز لري. نو اورس اویلیبل یعنې دقیق وخت د دې لپاره نشته چې تاسو آنلاین وای. الویز اوپن یعنې سلروشته ډول تاسو فیسبوک فعالیت لرئ. سټانډرډ اورس یعنې معیاري وخت چې ده. انټر یور سپیسیفیک اورس یعنې چې تاسو یو مشخص وخت انتخاب کړئ. د دې لپاره دوستانو تاسو په دې باندې هم کلیک کولی شئ. دلته تاسو یو وخت ورته انتخاب کولی شئ. یعنې تاسو په کومه برخه کې کومه ورځ کې یعنې په کومه ورځ تاسو په ټوله اونۍ کې فعالیت کوئ. نو ملګرو زه به سمپل ورته دغه 3 انتخاب کوم یا نو اورس اویلیبل تاسو هم انتخابولی شئ. نو زه به الویز اوپن همدا 3 به انتخاب کوم. دوستانو له هغې وروسته لاندې په نیکسټ بټن ورته کلیک وکړئ. دوستانو دغه معلومات به تاسو دقیق ورکړئ که تاسو غواړئ چې په حقیقي ډول د فیسبوک څخه پیسې وګټئ. یو د لوکیشن په برخه کې خارجي لوکیشن ورکړئ او بل چې نوم او نشرات کټګوریز او دا به تاسو یو شان انتخابوئ. نو ملګرو زه دلته پروفایل لپاره هم یو عکس راخلم. دلته به دغه د یوټیوب چینل لوګو راواخلم او لاندې کور فوټو کې چې دی دلته به دغه د فیسبوک یا وبخښئ د یوټیوب چینل بنر انتخاب کوم. دوستانو دا دواړه اپلوډ کیږي. د لومړی پروفایل اپلوډ شو. دغه عکسونه تاسو په سم ډول برابر کړئ تر څو ستاسو عکسونه او بین کور فوټو دا په سم ډول ښکاره شي. دوستانو له هغې وروسته پیج هیلث یعنې د پیج کوم سیټینګ چې دی تقریبا تر نیمایي هم صحیح شو. له هغې وروسته نیکسټ بټن کلیک وکړئ تر څو ستاسو صفحه په بشپړه توګه جوړه شي. دوستانو اوس دلته تاسو ته ښکاري انوایټ فرینډز یعنې تاسو کولی شئ چې لومړي سر کې تاسو ته د فیسبوک لخوا د زمینه درکول کېږي یا د چانس درکول کېږي چې تاسو خپله فیسبوک صفحې ته زر ملګري انویټ کړئ. نو ملګرو دې لپاره به زه سلیکټ ال باندې کلیک وکړم او ټول ملګري به انتخاب شي. نو اوس غواړم چې بعض ملګري له دې څخه ختم کړم. تاسو هم ختمولی شئ او زیاتولی هم شئ. نو ملګرو دا ډول تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک صفحې لپاره کسان دعوت کړئ او دلته نو ملګرو له هغې وروسته دا کسان چې هر کله دعوت کړه لاندې نیکسټ بټن ورته کلیک وکړئ. دلته بیا په انویټ باندې ورته کلیک وکړئ. نو ملګرو دې کسانو ته زموږ غوښتنه ولیږل شوه او دوی به راځي او زموږ فیسبوک پیج به دوی فالو کوي. له هغې وروسته دوستانو دغه دواړه اپشنونه به تاسو آن کړئ او لاندې په ډن اپشن ورته کلیک وکړئ. دوستانو دا کلیک مې چې واخیستل انشاءالله دې سره تاسو فیسبوک مکمل سیټینګ ترسره شو پیج وبخئ. نو دغه مکمل سیټینګ چې دی دلته تاسو ته ښکاري چې دغه زموږ فیسبوک صفحه چې دو په بشپړ ډول جوړیږي او دلته تاسو ته ښکاري چې دغه معلومات چې شول دا زموږ فیسبوک صفحه جوړه شوله. او دلته ملګرو تاسو ته اوس ښکاري چې دغه زموږ صفحه چې دو یو کس فالو هم کړله او دلته تاسو ته ښکاري چې ما چې کومه کسانو ته انویټ ولیږلو په 100 نفر کې هغه یو نفر فالو هم کړم. نو ملګرو له دې وروسته بل تاسو ته په نورو برخو کې هم راځي چې تاسو څنګه کولی شئ فیسبوک نمبر دلته تاسو کولی شئ دې برخه کې چې واتساپ هم ورزیپا کړئ او دلته رایټ پوسټ د دوستانو تاسو نور سیټینګ هم ترسره کولی شئ. اکثریت برخه چې دلته دي ما کمپلیټ کړلې خو بعضې صفحې دلته پاتې دلته 4 سیټ اپ لري. همدغه برخه د لومړی برخه چې دو دوستانو 4 سیټ اپ لري. یو سیټ اپ مې مکمل کړی دی او 3 پاتې دي. نو دلته به تاسو نور معلومات هم ورکړئ واتساپ نمبر او اډ ان اکشن بټن او همداشان رایټ او ویلکم پوسټ یعنې تاسو به یو پوسټ هم ولیکئ. نو ملګرو دا سیټینګ تاسو وروسته خپله ترسره کړئ. نو ملګرو له هغې وروسته مهمه خبره د خارجي اکاونټ لپاره یې که تاسو په داخل د افغانستان کوئ غواړئ چې فیسبوک صفحه منټایز کړئ د هغو لپاره خارجي اډمین اضافه کول دي. نو انشاءالله دوستانو دا چې دا صفحه جوړه شوه او رسمي صفحه او انشاءالله که تاسو په حقیقي ډول د فیسبوک صفحې لپاره فعالیت شروع کړئ او اطمینان در کوم چې تاسو په لاندې وخت کې د فیسبوک څخه د پیسو ګټلو شاهدان واوسئ. نو ملګرو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته د فیسبوک صفحې ته د خارجي اډمین اضافه کولو طریقه هم وښیم چې څنګه موږ او تاسو همدې فیسبوک صفحه کې چې دلته تاسو ته ښکاري همدې کې څنګه یو خارجي اډمین اضافه کولی شو. لکه موږ او تاسو به لیدلي وي ټلګرام کې او همداشانته په واتساپ ګروپونو کې یو اډمین اضافه کېږي. نو دلته اوس تاسو هم کولی شئ چې فیسبوک صفحه کې هم اډمین اضافه کړو. نو ملګرو دا چې ویډیو هم زیاته اوږده شوه له تاسو ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې دغه ویډیو که معلوماتي وه له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او خپله په غور سره وګورئ. که ویډیو مو خوښ شوه لازمي لایک در سره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې دوستانو ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان. ډېره مننه. کوربه ده.